د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط أو كما قال. درود شريف هو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزت مندرو دانن چستاسو پا دی جماعت کی دا مبارک اجتماع جوڑا دا تاسو دا زمان محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب سلمہ اللہ اغیو فرمائل چدا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک او دا خپل سیرت سره جوړه ده. رونو شکر دے الحمدللہ ستاسو خپل دی جماعت دی علاقی مشران علماء کرام موجود دی او زمونگا مشر جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم اغی ہم تشریف فرما دی. داغی بیان مناسب و کافی او بیا زمون محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب دی هم الحمدللہ خدای پاک خپل علم ورکړی دی خو بیان کولی شي. خدا د دې مرګرو یو خواهش او یو محبت او چې د نیکه د پیغمبر علیه السلام د صفت په مجلس کې زه شریک کړم نو الله پاک دې ستاسو زمونږ دا ناست او دا مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. روز دې موجوده غونډه تعلق او زمونږ د را غونډې دوه د ناسته پاسته نسبت د دې نننی مجلس
مقصد زمون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات مبارکه متعلق بیان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک زمون د هدایت لپاره دنیا ته را لېږلی دی. ټول وایي الحمدلله. او مونږ په ډېر فخر کوو، مونږ په ډېر خوشحاله یو، د الله لوی حمد ادا کوو چې یو ډېر عظیم پیغمبر او ډېر عظیم رهنما او د هدایت یو لوی سرچشمه، هغه پیغمبر چې د ټولو انبیاء او رسولانو امام دی، امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، چې دا خدای زموږ په قسمت راوخیږي. مونږ خو الله ته نه ویلې او نه الله ته درخواست کړو چې خدای پاک مونږ هم د آخر زمانه امت وګرځوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت وګرځوه. دا مونږ الله ته نه ویلې، دا د خدای خصوصي انعام او پیرزونه ده په مونږ باندې. الحمدلله. بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شان او دا غلوی پاغه کسله په میاشتو بحثونه کوي، نه هغه د ختمېدو نه دي. خدای پاک حضور پاک صلی الله علیه وسلم لا کم شان ورکړي او کم عظمت او کم لوی ورکړي وا، هغه ډېر ښکاره خبره ده او ډېر عظیم کار خدای پاک د نبی علیہ السلام ناغشته دي. خو دوه خبرې تاسو مخکې کوم. یو په خپل ځل کې د حضور پاک سره محبت کول، او دویم د نبی علیہ السلام د اخلاق مطابق خپل اخلاق جوړول. دا دوه خبرې ضروری دي. زمون په ویل کې لومبه خو د نبی علیہ السلام سره مینه او محبت پکار دی او دا یو خپل تصور او خیال او خپل عقیده او یقین جوړول پکار دی چې زما ایمان بالا خالص او سوچه مسلمان بالا جوړېږم تر څو چې زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه او محبت مضبوطی، د محبت او د مینې غرشته مې سره برابرې، اله به زه سوچه مسلمان یم. او که زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه کې نقصانی، زما محبت کې کمی، د نبی علیہ السلام چې کوم عظمت ته هغه عظمت زما پړه کې نه، نو ته په خپل پوه شه چې بیا به زه سوچه مسلمان نیم، بیا به زه کامل مسلمان نیم، بیا به زه هغه 2 نمبر مسلمان چې ورته وي هغه مسلمان بیم. نو خدای دې مونږ کاملین او مخلصین مسلمانان جوړ کړي. زمون صحابه کرامو چې د پیغمبر علیہ السلام په یو خبره د خپل سر نه تیر شوی دي او د خپل اولاد نه تیر شوی دي او د خپل ځمکو نه تیر شوی دي او د خپل وطن نه تیر شوی دي، هجرتونه کړي دي، هر څه کړي دي. دا ولې د دې په ځل کې د پیغمبر علیہ السلام قدر او داغه محبت زما چې چا سره مینه محبت داغه لپاره به خپل ارث قربانو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخپل فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. وی ترسو چې زه د یو سړي په زړه کې د خپل پلار نه، د خپل اولاد نه، د ټول مخلوق نه زیات محبوب نشم، نو دا سړی بیا مغه سوچه مسلمان نه دی. نو نبی علیہ السلام په خپلم ترغیب ورکړي چې ګوره ما سره به محبت کوي، ما سره به پورا او سوچه مینه به کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ او په مدینه منوره کې عوالی ورته وایي چې دا کوم ځای مسجد قباء ده، په دې کې پیغمبر علیہ السلام څوارلس یا څلېرویشت ورځې دیره. بیا د هغه ځای نه راوست چې کوم ځای د نبي علیہ السلام جومات دی، مسجد نبوي مبارک، الله دې مونږ تاسو ټول بوتلي. دغه ځای ته پیغمبر علیہ السلام را روان شو او چې کله دغه مسجد قباء نه راته، یو طرف ته او بل طرف ته بنو النجار د پیغمبر علیہ السلام ماماخیل، د نبی علیہ السلام د نیکونو رشتې ورسره زنانو ماماخیل دي. د هاشم بیبي د نبی علیہ السلام چې کوم د نیکه پلار او د هغه ټبر، دا د مدینه منورې دغه بنو النجار د قوم نه.
نو دی غارو ته تورې واچولې او د نبی علیہ السلام د حفاظت او د استقبال په بنیاد د لارې نو نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته او پیغمبر علیہ السلام د منځ کې را روان دی درمیان کې یو صحابي دی نوجوان صحابي دی خو بالغ خورکوټ دی د عمر نه نوجوان دی نو عمر حضرت طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنہ دی راغو پیغمبر علیہ السلام تا چې نبی علیہ السلام په کومه اوخه سور دی نو کله یو طرف ته ودرېږي او کله بل طرف ته ودرېږي کله یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته تاویږي نوجوان صحابي دی او صرف یو حدیث د پیغمبر علیہ السلام ته نقل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کې لکه دا یو قابل خاول تاویږي را تاویږي کله یو طرف ته ودرېږي ما ته ګوري کله بل طرف ته ودرېږي ما ته ګوري دا ولې هغه ورته په جواب کې احبک یا رسول الله د خدای رسول ډېر زیات مې خوښه په دې ځل کې مې در سره ډېر زیات مینه او ډېر محبوب راته ښکار ډېر زیات مې خوښه پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وی خستا ما سره مینه شته ویا اوس د مینه تقاضا راغله چې چا سره د مینې هغه خبره به بیا منې که اوس ما ته صاحب تا سره مې ډېره مینه زه ښځه لکه ما سره د مینه ده زه ورشه که نه دغه یو جام اوبه خو ماله راوړ او ته هغه زما د خبرې په ځای په دې پوړ سملې او ځان ته بالغ کېدې او ډډه ووې نو دا خو مینه نه شوه که د مینې تقاضا راغله چې چا سره د مینې ستا دا به د هغه په شان دي ته به ناسته ولاړه د هغه سره کې دا هغه خبره به منې او که ته د هغه مخالفت کې نو داسې د خدای هغه مینه ده دا د زړه مینه نه ده نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي وي ما سره د مینه ده وی یو وی زما یو خبره به ومنې وی بلکل بسر او چې شک د خدای رسول بالرأس والعین وی ښه یو چل وکړه لاړ شو پلار د ملک او د هغه سر ماله راوړه داس مضبوط امتحان دی پلار به وجه نو د هغه سر به دلته ماله راوړې زه ګورم چې ستا زما خبره منې که نه منې ما سره د مینه شته او که نشته اوس هغه هم د څوارلسمې صدۍ مسلمان نه دی زباني جمع خرچ والا مسلمان نه دی 2 نمبر مسلمان نه دی هغه سوچه او مخلص مسلمان دی او دا حقیقت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سترګې چې پچا لګېدلې دي او بیا د چا سترګې چې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې لګېدلې دي یاره په سچا منافقین او کافرانو مو په سچا په صحیح نظر باندې هغې نه خدای پاک ډېر لوی کاملین خلک جوړ کړي ډېر عجیبه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یهودي دی او راغی چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړه مخامخ ورته ودرېد یو څو تپوسونه د نبی علیہ السلام نه وکړل نبی علیہ السلام ورله جواب ورکړ لیکن دی ورته څه وایي عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وی د خدای رسول چې ستا د مخ ته مې وکتل که نه نو ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ستا د مخ نه دا معلومېږي چې ته رښتونی یې او فوراً ایمان راوړه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته چې چا په سچه کتلی دي که نه تنقید په نظر نه په بد نظر نه په صحیح نظر نبی علیہ السلام ته کتلی دي هغه له خدای ایمان هم ورکړی دی او د هغه نه خدای ډېر لوی شخصیت هم جوړ کړی دی نو پیغمبر علیہ السلام ورته وایي چې زه لاړ شه او زما سره دې مینه ده او زما خبره منې نو د پلار سر دې راوړه دی ورته څه وایي او کشر دی او توره د غاړه کې پرته ده فوراً یې توره د غاړې نه کوزه کړه دې کې له کلس ورکړه او توره یې ته وویستله وایي د خدای رسوله دلته لږ ودرېږه دا خو ډېره معمولي خبره ده اوس به زما د پلار سر ستا خپو کې پروت دغه دې لاړه منډه یې چې منډه یې کړه نبي علیه السلام ورته اشاره وکړه دې حراشه طلحه راویې غوښت وایي موږ په چا پلاران نه وجنو خو ما صرف ستا مینه او محبت کته چې ته یقینا ما سره مینه ساتې او که نه ساتې یو څو ورځې پس دا ماشوم دا نوجوان صحابي مجلس کې ښکاره نه شو حضور پاک مبارک تپوس وکړه یاره یو هلک و طلحه ابن برا هغه نه ښکارېږي او ما سره ډېره مینه هم کوله
او دا هغه په زړه کې ما سره ډېر محبت هم هغه وینم چې څه شو دا هلک. صحابه کرامو چې معلومات وکړل صاحب هغه بیمار دی، ناجوړه دی، د پاسېدو هم نه دی. نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام واغشتل، ویده چې تپوس دی لاړ شو. ورغلل د هغه تپوس له چونکې بره په عوالیو کې اوسېده د مسجد قبا په یې خوش علاقه کې یو 3-4 کیلومتره د مدینې منورې نه بعد چې نبی علیہ السلام ورغی هغه پروت دی په خپل بستر باندې او پیغمبر علیہ السلام یې تپوس ته ورغی. او چې نبی علیہ السلام ورته مخامخ شو، هغه نبی علیہ السلام ته وکتل او پیغمبر علیہ السلام هغه ته وکتل، دواړه یو بل ته په ژړا شو. نبی علیہ السلام خو په دې په ژړا شو چې هغه پوه شو چې دا بیماری اخیری بیماری ده او دې په دې مرض کې وفات کېږي. او هغه په ژړا شو، نبی علیہ السلام تسلي ورکړي لکه مه ژاړه، خیر بیماری خدای راولي او شفا هم الله ورکړي، خدای به دې جوړ کړي. وینه د خدای رسوله په دې نه ژاړم، وی زما دا بیماری ما ته معلومیږي چې دا زما اخیری بیماری ده، دا زما د مرګ سبب ده. خپه په دې مو ژاړم په دې چې ما ستاسو خدمت ونه کړی شو. زمانه کې دا ارمانو چې د دواړو جهانو سردار مبارک زمونږ وطن ته راشي د به ډېر خدمت وکړم، زه به ورسره کښېنم او زما په زړه کې ډېر زیات محبت دی د خدای رسول تا سره. اوس کشر دی او خدای پاک هغه چې کومه پوهه او کوم هغه د عقل او کوم فهم او کوم هغه هوښیارتوب ورکړی دی، نه دا په مشره او په کشره نه ده. بې زما په زړه کې تا سره ډېر محبت دی او چې ته مې ولیدې نور هم سیوا شو او زړه کې مې دا ارمان و چې د بس تاسو ډېر زیات خدمت وکړو، زه به درنه جدا نه شم. نو په دې جالم چې ما ستا خدمت ونه کړی شو، ناسته مې هم ده سره ونه کړی شو. بیمار شم او ممکن ده چې هم دې بیمارۍ کې زه وفات کړم مرم. خیر نبی علیہ السلام تسلی ورکړه، لاس مبارک یې پرې راښکه او را روان شو دې وارثانو ته ورله وایي وی داسې معلومیږي لکه دا برخوردار وفات کېږي، نو که دی مړ شو نو ما به خبروی جنازه او پې ګورې زر. پیغمبر علیہ السلام را روان شو، هغه تپوس وکړه، وی نبی علیہ السلام څه وویل؟ چا ورته هغه وویل؟ وی داسې کار دی ګورې که زه مړ شم چې نبی علیہ السلام زما جنازې له رونه غواړي. نو هر سړی خو دا غواړي چې زما جنازې د یو لوی عالم وکړي، یو نیک سړی دې وکړي، او دا بهتره خبره هم ده. او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک او د هغه جنازه نبی علیہ السلام فرمایي وي چې زه د چا په قبر جنازه وکړم، زما د جنازې د وجې نه خدای د هغه په قبر کې رڼا پیدا کوي. ان الله ينور لهم قبورهم بالصلاة علیهم. زه چې جنازه په دې خلکو وکړم، زما د جنازې د وجې نه خدای په دې خلکو قبر کې رڼا پیدا کوي. نو اوس هڅه وایي وی نه ګورې پام کوئ چې نبي علیہ السلام را ونه غواړي. هغې ورته ویې ولې؟ دا خو نبي علیہ السلام په خپل ارمان ښکاره کړی دی. وی نه که نه، وی په لاره کې د یهودیانو کورونه دي، هسې نه چې نبي علیہ السلام زما جنازې له راځي یا واپس دی او یهود ورته تکلیف ونه رسوي، څوک ضرر ورته ونه رسوي. مینه پرې صحابه کرامو به خپل هر څه قربان ول، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به تکلیف نه ورکاو. ټیک ده زما جنازه ده، ما د نبی علیہ السلام زما جنازه چې وکړي ما لپاره ډېر لوی فخر دی، خو لار کې د یهودو کورونه دي، نو هسې نه څوک تکلیف ضرر ورته ونه رسوي. نو پام کوئ چې پیغمبر علیہ السلام خبر نه کړي. اتفاقا همغه شپه کې غالب وفات شو، او چې وفات شو نو صحابه کرامو خپل رشته دارانو دفن که ښخ یې کړ او نبی علیہ السلام یې خبر نه کړ. سار د پیغمبر علیہ السلام په خپله تپوس کوي، یاره وی د هغه طلحه متعلق څه معلومات شته چې څنګه شو؟ صحابه وی د خدای رسول وفات شوی دی. وی کله؟ وی بېګا. او بیا وی مونږ دفنم. حضور پاک پې خفه شوي، تاسو ته مانه چې ما به خبره وی، تاسو ما ته د هغه د جنازې اطلاع ولې رانه کړه؟ وی صاحب هغه په خپله دا ویلي چې د ما د جنازې نه نبي علیہ السلام به خبره ولې په لاره به ځي راځي نو یهودیان دي چې د تکلیف ورته ونه رسوي. وی ځئ چې ځو، ځان سره صحابه واغېسته چې راغل د دغه ماشوم د دغه کشر د دغه نوجوان په قبر پیغمبر علیہ السلام جنازه وکړه.
او ځان پسې صحابه کرام ودرول او یو دعا وکړه نبی علیہ السلام. قسم دی ډېرې ښکلې دعاګانې حضور پاک کړي دي، ډېرې قیمتي دعاګانې کړي دي. خو زما په زړه کې چې پیغمبر علیه السلام یو مسلمان لکه ما دعا کړې ده، نو دا دعا زما په خپل زړه کې ډېره ناشنا لګي او ډېره د مینې دعا راته لګي. او زما په زړه کې زه وایم چې داسې دعا پیغمبر علیه السلام لکه د دعا خو ډېر برکات دي او ډېرې جوړې جوړې دعاګانې نبی علیه السلام کړي دي. دا دعا چې نبی علیہ السلام کومه ده دې هلک په حق کې وکړه ډېره قیمتي دعا. دې جنازې نه پس چې نبی علیہ السلام دعا کوي نو خدای نه درخواست کوي اللهم الق طلحه، اللهم الق طلحه بحيث تضحك اليه وهو يضحك اليك. اے خدایا دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته دته خاندي او دې تا ته وخاندي. څه دې مینې دعا داسې ملاقات سره وکړه چې تاسو یو بل ته وخاندئ. نو ظاهره خبره ده چې دې خاندي الله ته، نو د خدای مخکې چې څوک خاندي خو د خوشحالۍ خبره شوه، او د الله خندل دا د خدای پاک د رضا نه او د خدای د هغه مینې او د محبت نه تعبیر دی. نو خدای داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته وخاندي او دې تا ته وخاندي. دا دومره بهترینه دعا چې نبي علیه السلام وکړله، دا صرف او صرف د هغه دغه محبت ته وجه. اوس کاره خبره ده چې ستا ما سره مینه نو زما هم تا سره مینه، ته ما سره د محبت اظهار کې، زه به تا سره خامخا د محبت اظهار کوم. دا څرنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د مسلمان چې مسلمان دی د هغه په زړه کې به د حضور پاک خامخا عظمت او قدر بی، خامخا به د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت کوي. تاسو یو مختصره خبره وکړه. ګوره محبت خلک چا سره کوي؟ نبی دی یو څو اسباب دنیا کې مونږ هغه چا سره مینه کوو چې یا خو ډولې انسان یا یو ډېر کامل شخصیت دی، لوی سړی وي، کامل شخصیت دی، لوی سړی دی، یا هغه انسان سره مونږ محبت کوو چې څوک څه شی راکړي، مثلا احسان درسره وکړي. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به مونږ نظر واچو نو د پیغمبر علیه السلام نه ښکلي څوک و؟ حضرت جابر ابن سمره رضی الله عنه فرمائی وی د څوارلسمې سپومۍ وه، نظرت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فی لیلة اضحیان، د څوارلسمې سپومۍ د پیغمبر علیه السلام ته مې وکتل. وی کله به مې نبی علیه السلام ته کتل فنظرت نظرة الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو ځل به مې پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته کتل او یو ځل به مې څوارلسمې سپومۍ ته کتل. وی زما د قسم په خدای وي چې د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک د څوارلسمې سپومۍ نه هم ماته خشته ښکارېده. نو جمال او ډول چې کوم د دواړو جهانو د سردار مبارک دی هم ناشنا دی، دومره ډولې انسان، دومره خوبصورته شخصیت چې کم خوبصورتي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی دا مصر خودو نبی علیہ السلام ندی لیدلی، یوسف علیہ السلام یې ولیدل نو ګوتې یې پرې کړلې. وی که د مصر ښځو زما محبوب لیدلی وی د لاس په ځای به یې زړونه پرې کړي. همدقسې وه صحابه کرامو لاس پرې نه کړل، خوړونه یې پرې کړل. د لاس پرې کېدل خو ډېره لاندې خبره ده، د زړه پرې کېدل د صحابو نه یې زړونه وړي. ښځه پرېږده ډېره ښه ده، کور پرېږده ډېره ښه ده، سر دې راشه قربان کړه جي بلکل. یو صحابیه رضی الله عنها حضرت هند او په یو غزا کې او جهاد د احد کې 4 زامن یو خاون یو پلار مړه شو، 4 زامن یو خاون یو پلار. او چې څنګه دا راغله او تپوس کوي پلار دې مړ دی، وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. وی د پیغمبر علیه السلام حالت څنګه دی؟ وی خاون دې مړ دی، وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. نبی علیہ السلام څنګه دی؟ وی ټیک دی. بیا د 4 زامنو یکې باندې دي کوي د مرګ خبر شهادت خبر ملاویږي ورته، او هغه ورته خبره کوي چې نبی علیہ السلام کوم ځای دی. او نیغه ورته په پیغمبر علیہ السلام باندې چې نبی علیہ السلام ته وکتل نو ورته په جلا شو، وی د خدای رسول څنګه ځکه د پیغمبر علیہ السلام د شهادت خبر خور شوی. وی قسم دې چې ته مې ولیدې او ته مې روغ ولیدې ټول غمونه مې ختم شو. دا زموږ ورځ دي که نه دي؟ صحابه کرامو نه د
صحابیاتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زلون اوڑی وطن پریدا کور پریدا بچی پریدا عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین دے او په یو جهاد کې پیغمبر علیہ السلام ته نسبت کړو قرآن حکیم هم داغه نقل کوي لا رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل نسبت پیغمبر علیہ السلام ته او په هغه نبی علیہ السلام غصه شو خفه شو په او د زوی دغه نوم عبد الله دی راغی پیغمبر علیہ السلام ته کینه سو پلار منافق ته زوی سوچا مسلمان وی دا خدای رسول ز خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ متعلق اعلان کړی وینا ما نه لیکل وی خزه خدای لرالم ته زما د پلار متعلق د مرګ اعلان وکړي نو څه په بل کې مو وجنه اسنه بل څه په غزارو کې او خپل ولی را مخکې جو زد انتقام والا ما ته حکم وکړ نو زما د پلار سر بوستاله خپل کې پروت دا زلول دي کنه دي نو څه تا وای په لغه ځکه نه کوي او بیا ورته پلار دا سفر را روان دي او دا زوی ورته او پلار دا مړ نه راکو دي کو راکوشه او دې بچی ته زماغه عزتمن او زماغه محبوب او چې ستا ما سره مینه او محبت او زما تا سره مینه او محبت اسه شو ورته په خپل ځای بابا او تا پیغمبر علیه السلام ته د ذلیل نسبت کړی ځان ته عزتمن ویلي هغه ته د ذلیل نسبت کړی او توره ورپسې راوستا وی ځان ته به ذلیل او پیغمبر علیه السلام ته به عزتمن وي هغه پرېږدم کنې شر نه پرې کوم درې ځله په د الفاظ او چې زه ذلیل یم زه ذلیل او پیغمبر علیہ السلام ډېر لوی عزتمند دی زه خو مخه دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې چې کوم جمال او هم په دنیا کې بل چا کې نو د کمال چې په نبی علیہ السلام کې کوم او ښکارا خبر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر یو د خدای نه مرتبه لاندې باقی د هر چا مرتبه پورته ده او دیم احسان څوک چا سره وکړو دی سره مینه کوي نو د پیغمبر علیه السلام د عظیم محسن زمونږ د پاره او صحابه د پاره بل څوک شته که نبی علیه السلام نه وي موږ به کوم ځای پراتو ایمان کې موږ په جهالت کې به پراتو د ایمان چې موږ ته نصیب دی د چا د برکت نه نصیب دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه د بدر جهاد چې کله شروع کېږي کنه نو نبی علیه السلام ولاړ دعا کوي یو خوا لږ یو څو مسلمانان او بخوا مضبوط د کافرانو یو مضبوط طاقت نبی علیہ السلام جاری او په جهاد کې د خدای نه دعا غواړي یو ټکی یې وي وی خدای رکستا خوخی چې زما عبادت ته ونشي نو مړه کدا کسان دا زما مرګري مړه او یو روایت کې دا الفاظ دي وی کدا پرې سو دیانت چې ملا غون کوي دا صحابه کرام دا بے کس او بے سوکا بے سره الله تعالی مرشد تر قیامت پورې بستان نوم اغشتو والا غوري بیا څوک پاتې نشي معلومیږي دا چې تر قیامت پورې نوم اغشتو والا کم خلق دی دا چا برکت دا غدرو سو دیال رسو اغي چا مسلمانان کړو اغي سره چې احسان کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی احسان دی ایمان نه قبل نشته مون سره کنه دا هدایت نه قبل نشته کنه مونږ خور لور مور پیژنو دا چا برکت المسبب ذات نبی بارگاہ سے کمال پا پیغمبر علیہ السلام کے چې څومره وو او احسان او څلورم نمبر هغه چا سره خلق مینه کوي چې نږدې وته فرشته کې نو پلار سره مینه زیات دی ورور سره په دویم نمبر بچی سره هغه هم زیات دی نو پیغمبر علیہ السلام کوئی انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد ویزا خو تاسو د پاره داسې لکه پلار د خپلو بچو د پاره بلکې هغه هم زیات النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم زما د نفس نام ما ته پیغمبر علیہ السلام که کامل مسلمان زیات بنزدې وي د پیغمبر علیہ السلام سره چې زمونږ د امتیت او د نبوت کومه رشته ده دینه مضبوطه رشته نشته
دی باندې پلار هم قربان او بچی هم قربان او نو د محبت د غسلور غټ سببونه دي غټول په پیغمبر علیه السلام کې موجود دي نو سبب چې مضبوط شي خامخا هغې سره خپل مسبب ظاهریږي او پکار دی چې مونږ د نبی علیه السلام سره د اسبابو په بنا باندې په زړه کې خامخا محبت او مینه وساتو نو یو څیز خدا دې په خپل زړه کې د پیغمبر علیه السلام سره زموږ محبت او مینه دویمه خبرونه دا اوس دا محبت د دې تقاضا بسي څومره چې د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت وکړو د هغې تقاضا به دی چې د هغې کومه ښکلې عقیده چې هغسې عقیده ده جوړه کړه د هغې کوم اعمال دي هغسې اعمال زه ځان کې پیدا کړم د هغې کوم اخلاق دي هغسې اخلاق ځان کې زه پیدا کړم اوس د نبي علیه السلام مبارک اخلاق څنګه وو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي موږ څومره غوسې کوو کور څومره نخرې کوو بار څومره نخرې کوو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی لس کاله مې د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دی ماشوم و د لسو کالو چې پلار راوسته نبي علیه السلام ته وبخوي دی بس تا خدمت کوي وی لس کاله مې د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دی په دې لسو کالو کې راته اوف قدرې نه دی ویلي په دې لسو کالو کې خدمت رسول 10 سنين فما قال لي افا قط دې لسو کالو کې اف لفظ نه دی ویلي یو سړی چاته وایي که نه اوف دا یې څه وکړه ډېر راته نه دی ویلي او یو ځل پیغمبر علیه السلام زه ولېږلم څه کار دپاره وایي ما ته وایي چې دا کار وکړو ما چې نه کوم څه ماشومان دي خامخا وایي اصل مې ورته وایي چې نه کوم وایي روان شوم هغه کار ده وایي نبي علیه السلام په خپله کار پسې روان شو وایي زه په لار کې ولاړ وم وایي چې څنګه راغې وایي زه د شانه ونیولم وایي ما ته وایي چې تا چې وایي چې زه نه ځم وایي ما ورته چې نه د خدای رسول دې روان شوم لاړم نه سپېړه شته نه غزار شته نه رټل شته په ښو اخلاق یې د صحابه کرامو تربیت کړی دا یو قبیلې سردار دی سمامه ابن اسعد د یمامي سردار دی او صحابه کرامو اولی و کافر دی اور اے وقت مدینہ منورہ کی پیغمبر علیہ السلام ته پیش کړی صاحب سمامم گرفتار کړ سمامم صاحب دا گرفتار کړ نبی علیہ السلام مې دغه پورې وتړه ستنې پورې د جومات وتړه د جومات ستنې پورې وتړه سار وختي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راووت ورته وی سمامه ما عندك یا سمامه لکه دې څه خیال دی څه سوچ دی په دې زړه کې او ورته یې صاحب درې خبرې مې دي په دې زړه کې یوه خبره دا ده که مې وجنې نو د ډېرې لوی قوم مشر یم او ډېره لویه وینه مې ده ډېر لوی نوم دې راباندې کېږي لوی نوم دې راباندې کېږي سرکوټې سړی نه یم چې بس مړ به شم او خلک وایي اوهو سمامه یې مړ کړ د یمامې سردار یې مړ کړ د یو قوم لوی مشر یې مړ کړ لوی نوم دې راباندې کېږي او که مې پرېږدې نو ډېر لوی داسې سړي باندې به احسان وکړي چې د هغه نه لوی شکرګزار بني ټول عمر به دې شکریا ادا کوم او که فدیه غواړې مال غواړې نو چې څومره غواړې ووایه اوس به زما قوم دله مال راوړي په پیسو مې پرېږدي خو پیغمبر علیه السلام هېڅ غږ هم ورته ونه کړي سار لته بیا نبي علیه السلام تپوس وکړي سمامالو کې دې څه سوچ دی څه خیال دی وی صاحب هغه پرونی درې خبرې دي که احسان را باندې کوې نو په ډېر لوی سړي به احسان وکړې ټول عمر به ستا شکریا ادا کوم او که چېرته وجنې مې نو بس مړ مې کا سرکوټې سړی نه نوم دې را باندې کېږي او که مال او دولت غواړې نو چې څومره دولت وی ووایه چې د زما قوم راوړېږي بیا ورته نبي علیه السلام غږ ونه کړ په درېیمه ورځ بیا نبي علیه السلام راغی دا تپوس یې ته وکړه هغه بیا هم هغه درې خبرې وکړې نبي علیه السلام وی اطلقوا سمام وی پرېږدې ده پړې ورته اوس پړی چې وی پرېښوده نو دې لاړه او د مدینې منورې نه بار یو باغ و هغې کې ولمبل او راغی نبي علیه السلام ته مخامخ کېناست پیغمبر علیه السلام ته کېناست وی د خدای رسوله ما درې ورځې ستا او ستا د ملګرو دا اخلاق ولیدل ته مې ولید او ستا دا ملګري مې وکتل
وی زمانه قسم په خدای وی چې د نن نه مخکې ستا د مخ نه مبغوض مخ چې زما بدي شو په مخ د ځمکه ستا نه زیات راته مبغوض د بل چا مخ نه ښکاري ته مې ډېر زیات بدي شوې او قسم دی چې د نن نه پس تا مخ ما ته د ټولې دنیا د مخونو نه محبوب ترین مخ ښکاري نن نه مخکې وی ستا ملګري زما ډېر بدي شو نن ستا ملګري ما ته ډېر محبوب ترین ملګري ښکاري نن نه مخکې ستا کلی زما ډېر بدي شو او نن ستا د کلي نه محبوب کلی ما ته بل نه ښکاري لاس را دې خوا که صاحب او ما ته د خپل دین وښایه کلمه دې راته وښایه چې زه مسلمان شم هغه وخت کې الله تعالی وله ایمان ورکړي صرف د صحابه کرامو د ښو اخلاقو د برکت صرف د صحابو بهترین اخلاق دي بس ښه اخلاقو د نبي علیه السلام د هغه د صحابو ښایسته مزېدار اخلاقو هغه اخلاقو ته چې به کافرو قتل مسلمانېدل به اوس د مسلمان داسې اخلاق دي چې مسلمان ورته ګوري نو کفر ته ځي دوکه مسلمان کې ده ټګي په مسلمان کې ده کنزل په مسلمان کې دی د مشر بېعزتي په مسلمان کې ده په کشر نه رحم په مسلمان کې دی مسلمان سره بغض حسد چغلي شیطانت دروغ دا د مسلمان صفت دین ته شاکول او د بېدینو خلکو سره ناسته فحاشي بدمري د مسلمان شیوه ده کوم هغه صفت دی بې د منځ نه بې د روژې نه بې د زکات نه او بغیر د دې اودس نه چې هغه په مسلمان کې د پیغمبر علیه السلام موجود دی او دا چې کوم عبادتونه مونږ کوو آیا دا هغه عبادتونه چې نبي اسلام کو هغسې کوو که هغې نه بترې کوو مونځ خو هم هغسې نه چې کوم هغوی کوو روژه خو هم هغسې نه چې کوم هغې نیوله زکات خو هغسې نه چې کوم هغې په کومه طریقه ورکوو حج هم هغسې نه چې کوم هغې په کومه طریقه کوو کوم یو صفت به مجموعي ته وه نیکان خلک هم الحمدلله په دې وطن کې شته دی بزرگان همشتا علماء همشتا لیکن مجموعی طور براوالو کم یو سړی دی چې د هغه په زړه کې په دین دومره درد کم درد چې په صحابه کرامو کې موجود دی د هغې ظلم ایسه درد په کوم مسلمان کې موجود پروت دی د چا زړه په بېدینۍ باندې خفه کېږي د چا زړه په فحاشۍ خفه کېږي زمونږ په دې وطن کې تاسو ګورئ که اوس همداسې خبر شوم چې زمونږ د چارزۍ کوم هغه کیبل نیټورک را روان دی او پېښور کې روان دی قسم په خدای جومات کې درته ناست دی خبره یو سړي راته خبره کوله صدر کې مې شیخ صاحب سره مونځ کوي چا چټ ورکړو مانځه کې هغه ته خلک چټونه ورکوي د هغې جوابونه ورکوي ډېر زیات مې طبیعت خفه شو چا چټ ورکړه مې زه به نن د هغې نه تصدیق کوم خو زه ورغلم خو ما ونلید بل خوا بار چېرته وتېرېد چا والا چټ ورکړي او زنانه ورته چټ رالېږلي جمعې مانځه کې د زنانې یو چټ رالېږلی دی چې مونږ ټي وي ته ناست یو دا کیبل نیټورک والا مسلې ته هغې کې څه فحاشي به راغلي زه ناست یم او زما رور ناست دی او دې ته مو ورسېده چې ما او زما رور یو بل سره هغه بدعملي وکړه او زما نه توبې څه کېدي شي څه وکړم هغه په دې زموږ زړه درد نه کړه پلار بم ناستی زوی بم ناستی لور بم ناستی پلار بم ناستی رور بم ناستی خور بم ناستی ایکی چی کم فحش چیزون اخکاری درتا اگا فحش اگا گن چیزر مسلمان خودسی که شیطان بم تی نفرتو کی ازمون حیات سشو ازمون غیرت سشو ازمون ایمان سشو ازمون دا پیغمبر علیہ السلام دا عشق دعوت سشو دا محمد دعوام کم خوالالا او چې موږ وایو چې موږ د نبي هم امتیان و هغه د امتیت دعوه کوم طرف ته لاړه رب العالمین دې موږ په صحیح نهج د پیغمبر علیه السلام صحیح امتیان جوړ کړي قیامت پر ورځ چې مخامخ کېږو پیغمبر علیه السلام سره اخر هغه خبره وي د مخ د ملاقات دپاره خو هم څه خو پرېښودل پکار دي که نه زه به صرف نبي صاحب ته چې ما ستا کم یو عمل خپل کړی دی ما ستا کم کردار خپل کړی دی ما ستا کم اخلاق خپل کړی دی نو خبره مې ورونه پورې کوله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابه او اخلاقو ته به چا کتل نو کافران به ورباندې مسلمانېدل صحابه کرام به ورسره مسلمانېدل کا کافران نن د مسلمان دغه اخلاق دي ابله زمونږ په کلي کې د دوه جوماتونو نه پکې چا د شپې وړي دي یو جومات نه یې مړ بل جومات نه یې وړ
نو ما ته چا ویل چې دا خدا پوډریان موډریان دي ما ټیک شو لا پوډری خو مسلمان دی ولا مسلمان نه خدا دې زبدوی مچ دا خو طبيعت برابر نه زاړو نشه کې به یاسه یاسه لیکن دا مستعمل پکې چې د کوس کنه دې ته عرب وایي زمانه جمعه کا پروس کا جانماز چا تخوړې دي د طالبانو کمبل او جانماز پروتو کنه جانماز چې څوک اخلي سره پاره اخلي چې موږ سپې کوي او دا خو ورته پته چې دا پوډری دا شی پټ کړي ولې پوډری ته پکې دي پوډری ته جانماز ولې او بیا د جانماز موږ په کې خاطر ته پته چې جان پټ کړي نو غلطی زما شو کنه پوډری شو زما غلطی ولې ته لاله بل ما ته بیا چا وینا نه ودا څه نه دا ودا خلک ول پیسې ورکړي چې شابه شیر اوړه چې کوم شی دراوه ګوره مال راوړه زبرنا دا د مخلق دا د پیغمبر علیه السلام خو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دا د اخلاق نورو خدای پاک دې مونږ کې دغه څه خشته بهترین خو پیدا یو صحابي دی مخ يهودي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې شیخ قرض ارشته چې کجوري ته قرض کړی صحابه لپاره دا هغه ټیم کې لا وختو چې دا سړی راغی او نبی اسلام تکې ناسته وی مال خپل شیرات پیغمبر علیه السلام ورته فرمایلی ورور استا خو لا ټیم شته ستانه ټکه خو لا وخت شته بدغه چې جوړه کړل پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخی شروع وی تاسو د خلکو دې لپاره شی له چې خوري یته او تاسو د عبد المطلب اولاد هم دغه څه کوي او تا ما دې لپاره ما شی وارسته چې ته خوري نه راکېرل اوس نبی علیہ السلام غلی ناست چې دا په نیټه کې دم درې او د پادری نه بس اوس به ځای چې دې جوړ کړی عمر فاروق رضی الله عنه مجلس کې نه اگر پاسه د خدای دشمن او د پیغمبر هم په شان کې داسې ګستاخی کې دا ورته اشاره ورکولې چې ګوره سم شه لکه ته کو خو بات ته بوزي کې بنو دي او په اشارو کارونه کې نه اختراله په چم کوی خبره ده خبره اوس دا عمر فاروق رضی الله عنه خبره درسته وکړه بالکل درسته نیټه کې د درې وزشتا ولې مخکې راځي او بیا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی کې لیکن د دوه جهان سردار مبارک ورته سره یو عمره وی دا خبره ده خو نه کړه وی زما تا مې دین دی او خبره توقع وی زم ستاد نصیحت محتاج او مداخله ستاد نصیحت محتاج دا ته ولې نصیحت کړو ما ته بلې کړو راستګه دی ویلو وی دې ته بلې ویلو چې ورا ستانه ته کې درې دوستا غوسه مکو خیر ته په نیټه له چای اورد دوه مې نو خلک غږ نه کوي او زم ستاد نصیحت محتاج او ما ته بلې ویلو چې د خدای رسوله چې چا نشي والی او درې ورځې مخکې ورته تیار ساته دې دا ورشوي دی بوزه او جلده سمره حق دی ام ولا ورکا لږ زیات ام ولا ورکا ساندانه مقدار یې وتاوه چې بویا ته خپل حق ولا ورکا او دا غینه پس غزيات یې ورکاو نه سړی وتوي بس زما حق پورا شو غزيات ولې راکې وې دا کوم کتاب ته ما د ورسته خبره د پیغمبر علیه السلام په مخ کې وکړي نبی علیه السلام فرمایي چې عمر دا سړی دی ورته لګي زیات ولا دا په بدل کې ورته نو دا سړی وتوي عمر فاروق دې ویل په جنت عمر وینا وې زید ابن دسنیم دا يهوديان یو لوی مشر عالمو وی خدای يهوديان هغه لوی مولا لوی علامه هغه وی او وی ګور سره دومره لوی علم زموږ د پیغمبر دونه ګستاخی دی وکړه دومره بیزتی دی وکړه دومره ستړي ورته په مجلس کې به راځي وی هغه ورته وی ما په خپل کتاب تورات کې د نبی علیہ السلام چې څومره صفاتونه ټول مې مونږ سوا د دوه صفاتونو زمون کتاب کې چې پیغمبر علیه السلام متعلق څومره اوصاف ټول پکې ولیدل سوا د دوه صفاتونو یو دا چې پیغمبر علیه السلام سره څومره څوک د جهالت کارو کې کړي بدر ورته وې دې به صبر کوي دې به د جهالت جواب په جهالت نه ورکړي او دویم دا چې د غصه او د صبر مقابله شنو غصه نه کوي صبر وکړي وینن زه دې لپاره وروتم چې د پیغمبر علیه السلام د دې دوه صفاتونو امتحان واله چې دا پکشته کې نشته وای ما اوسره ډېر لوی د جهالت کارو بدرت مې ورته وې نسب مې مولا یاد کړ د صحابه په وخت کې مې بیزتی ورته وکړه ما جهالت وکړ پیغمبر علیه السلام د هغه مقابله کې ما سره دومره احسان او خیرګلو کې چې تجربه زیات راکړي
او اذا غصه مقام او غصه او نه په صبر وکړه. اذا عمر رضی الله عنه زما په اسلام گواشه جمال خدای ایمان راکړي زه مسلمان شم راغه وسره خدای پاک مسلمان. دا د حضور پاک د مبارک او اخلاق د برکت. په جنگ احد کې د نبی علیہ السلام تر مبارک حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو او داسې شهید شو بیبي وهنده دا غیر لاسته شهید شو لکه هغې ورته یو غلام لمسولو او بیا دې پوز هم پرې کړه غوږونه هم ترې پرې کړل شونډې هم ترې پرې کړې سترګې هم ترې وویستې سینه یې ونوښتول او د حضرت حمزه رضی الله عنه نه زړه وویسته او دا د هندي په چکونه ولګول اینه کې وویسته په هغې چکونه ولګول. لکه جنګ بدر کې د هندي پلار او عتبه او شیبه تره او یو ورور دا مړه شوي او دا پلار یې د حضرت حمزه رضی الله عنه د لاس نه مردار و هغه انتقام یې غوښته او د دې حمزه رضی الله عنه دا سترګې او دا پوز او غوږونه او شونډې د امیل کړې په تار کې واچول او غاړه کې واچولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تر ته وکتل ډېر زیات خفه شو وایي ما خو دې نه منع کړې ده زه خو د کافرو سره هم دا چل نه کوم او بیا دومره په هغې خفه و وایي زما مې غواړي چې دا خپل تروم دقسې پرېږدم اړو خښ یې نه کړم چې د قیامت په ورځ باندې زما دا تره سره د نورو شهداو چې دا کوم حیوانات او مارغان وو چې د هغې د وجودونو نه یې دا غوښې راوچتې شوې د خدای دربار ته راشي ډېر زیات پرې خفه و. هغه هنده هغه چې چا دا خطرناک سلوک کړی و چې کله پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه فتح کړه نو ښځې راغونډې شو او دې ښځو ایمان راوړه پیغمبر علیه السلام سره بیعت کړی یو پکې دا هنده هم و. دغه ښځه چې د نبي علیه السلام د مبارک تره سره دا خطرناک سلوک کړی دی یو پکې دا و. نبي علیه السلام چې ښځې راغونډې شوې نو وایي چې مونږ تاسو سره صاحب د ایمان د اسلام بیعت کوو. پیغمبر علیہ السلام او فرمایي یو کس مشرک دی وګوره نبی علیہ السلام خود سره ګوره د لاس بیعت نه دی کړی ښه خود د لاس وړل نه منې شریعت دا خو خبره وه نو یو پکې مشرک دی بس هغې سره به د ما خبرې ټولو سره خبرې به وي دا هنده پکې مشره وه دې ځان مکمل ونغښته او پټې کړ چې پیغمبر علیہ السلام مې ونه پېژني که ویې پېژندم چې دا خو هنده ده دا هغه ښځه ده چې زما تره سره یې کوم سلوک کړی دی نو ممکن نه ده چې د ایمان قبول شي دی بالکل ځان پټ کړو نقاب یې چولو مخ یې پټو نبی علیہ السلام ته مخامخ شو پیغمبر علیہ السلام پسې شرطونه یې ښودل لومړی شرط دا دی وایي شرک به نه کوئ خدای له به شریک نه جوړوئ دا هنده ورته وایي بالکل دا شرط موږ ته منظور دی نورې هم ښځې ډېرې ناستې دي دې اوس مخ پټ کړی د نبي علیہ السلام نه ځان پټوي چې کښکه ځکه دې ښځو په دې ډله کې مې ایمان منظور شو نو بیا به سره کښکاره شم پروا نشته خو که مخکې مې وپېژني او ممکن نه و چې زه ته وزه تا خو د ما تر سره ډېر عجیبه سلوک کړی ستا ایمان کوم دی قبلې بې شک به نه کوې دا ورته څه وایي بالکل دا خبره ټیک ده وایي ټول عمر هم د بوتانو سجدې وکړې وایي هېڅ ګټه یې راله رانه کړه بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي وایي ښه زناکاري به نه کوې بدکاري او بدعملي به نه کوې او ورته څه وایي وایي د شریف قوم لوڼه خویندې بدکارۍ نه کوي صاحب دا شرطونه مه لګوه د شریف قوم لوڼه خویندې زناکارۍ او بدکارۍ نه کوي نبي صاحب دې کې حیران و چې دا خو عجیبه خبره خو او به دې ویلي و که نه خو خیر درېیم نمبر ورته وایي چې بچي به نه وژنئ اولاد به جمدي به دې ښځو به جنکۍ ښخولې بچي به نه وژنئ دا ورته څه وایي وایي مونږ بچي نه وژنو وایي مونږ ماشومان لوی کړل په مینه نو تا راله په مختلفو جنګونو کې مړه کړل بس نبی اسلام بیا حیران دی چې عجیبه ښځه نیغ نیغ رب رب جوابونه رانه کوي اوس ښځه څوک ده دا عتبه لور ده عتبه د مکې مکرمې لوی رئیس سردار او د ابو سفیان رضی الله عنه بیبي ده دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نه دی بس دغه وخت کې مسلمان شو د مکې سردار دی اخوا دې خوا ښځه خو نه ده نو بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي یو شرط بل دی وایي غلا به نه کوئ سړی چې کورنۍ اکثر ښځه د کور شی غلا کوي غلا به نه کوي اوس دې خو ځان پټ کړی خو د خولې نه خبره ووته وایي د خدای رسوله وایي زما خاوند ابو سفیان لږ بخیل دی نو که زه د هغه نه څه شی پټوم هم د هغه په بچو یې لګومه دا به غلا کې راځي
نو چې نبی علیہ السلام دا ورته چې ما خاون ابو سفیان دې نو خبره خپل نه وته نه وای پټ ساتلې. نو پیغمبر علیہ السلام فورا پوه شو یا انت هند بنت عتبه ته هند د عتبه لوري سره چې ابو سفیان د خاون نوم دی واغی هند د عتبه لوري باز دا پړه چې دوه ما غزان پټ کړو دا خو ما خپل نه ما معلومات دا بس کېږي پیسې ما ځان پټ کړو ځکه چې ما ډېر ناروا سلوک ساتل سره کړی ما ګناه خانه چې نه قبل دې ګناه ده هغه ظلم نه کوي چې نه قبل دې نه بخې دې ظلم دی ځان مې پټ کړو د خدای رسول ذاته مې کړو او ما ذکر پټ کړو چې ما توبه دې خلکو کې پټه قبول شي کار شي ممکن چې ته ما توبه قبول نه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم متفرمایي هندې پس سچ چې تا توبه وستو ایمان دې راوړ ستا دا ټول ګناهونه تا ته معاف زما د تراغه چې تاسو کړی دا ټول درته معاف دې ته اخلاق خو دې ته وي. یو جهاد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر جهاد کې صحابه کرام داسې مخامخ ودرولو او صفونه نه غوړ غشو پیغمبر علیہ السلام سره غشي نه سره راځو برابر چې څوک سینې بار و به دن کول یو صحابي په خېټه باندې غشي راځتل شو زخمی نشو خو معمولی غوندې کرخه پر راځه او صحابي رانیخ شو نبی انته دا ما خېټه د خدای رسول خوب کړه پیغمبر علیہ السلام هم حیران شو لکه ما خو پقص نه خوب کړی وینه ما په خېټه غشي راځتل ما خېټه یې خوب کړه ما خو پقص دې کو پقص دې نه کړو ما خېټه یې خوب کړه صحابه حیران دي لکه تاسو ستاسو پیغمبر نه تاسو ایمان نه لرئ ولا نه وی دا به بدل اخلا وی دا خپل پیغمبر نه څنګه انتقام وی دا خو به پیغمبر وینا چې تاسو زیاتو کې نه خالي دا بدل وای اوس قبل سره وی جلا کما او پقص نه کړي دا ټول مسلمان نه کافر ولا کېږي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته سفر مای وی راځه ته ما پکې تا غشا اقوال راکا حواله ما راح قصدنا ذلك لغجته وصحابه حيران لك يجيبوا مسلمان جهاد لنا غلي لبيغان قصد نزال قربانه انتقاق تخلص خبره بين نخلا مخابت انتقام نخلا حضور پاک غشي ورکړی ته ما پسینه پخېټه راکاګه وینه خدای رسوله وی تا چې ما پخېټه غشي راکاو نو وی ادمه خېټه بربنده او استا خېټه چې دا هپټه نه فساد درکې خېټه ښکارا کړي غشي پر راکاګه بیا صحابه کرام بلو شو او نبی رحم حیران دی حضور پاک ورته صدر مبارک لری کړ خېټه ښکارا کړه دی پجړا شو او ورمنډه کړو د حضور پاک خېټه کولول شو ورکړل وی عرفت هذا یا رسول الله دا خدای رسول دا مطلب نه چې ستا باندې غشي راکاږم خدای مو قرار کړی دا خېټه لږه خپل کړ دا مطلب لیکن نبی رسول مبارک اخلاق ته موږ څومره بهترین اخلاق څومره خپل خوې صحابه کرام سره به خوش طبیعت کول ناس په وخت باندې طبيعت نه لري هم تیم تریش طبيعت نه ناس په ور سره خوش طبيعت کوله سره غف شپه و سره لګا یو ځل نبی رسول الله یو صحابي را ویسه مال یو اخرى کا سفر پکو پیغمبر علیہ السلام یو صحابي دی ورشه دله اوخ یو بچي ورکړ هغه ویسه د اوخ بچي سکو زه خو غواړم چې سفر نه پیلارشم ویله اوخ د اوخ بچي نیسه اوخ در کوم کنه اوخ بچي در کوم کنه دا اوس خوش طبیعتی شو یو بوډا را نبی علیہ السلام ته وی ما دا دعا چې ما خدای پاک جنت ته بوزي وی بوډاګانې خو جنت ته نه دي اپا جړا شو چې خدا روزي او دا منځ نه شکو چې بوډا جنت ته نه دي نه دا مرته وی جاړه ما وی بوډا جنت ته نه دي تا به خدای ځوانه کې پیغله بدی کینو جنت ته بدی بوډا باندې ځوانه کې بنو دي یو بل صحابي حضرت ظاهر رضی الله عنه د شکل نه پټې لګونه خوشانګ نو او ډېر خوش طبع نو پیغمبر علیہ السلام یو ځل نه د ټوکلې مخ په بازار کې نبی اسلام ورتشات کېناست او د شان ولا پستر ګلاسونه کې خو دا کبا سړی دوستانه تعلقات نشانه بلاس کې چې لري ما پیژنې کنه شاته نه ولا پستر ګلاس کې خو ایمان او من سوق دی او خبر په قتل خو پیغمبر علیہ السلام استر ګل خزور ورکړل شاته ورته ناشته او دې ناشته او دې چې سوق دی خدای اخر سترګو په راو کې نبی رسول الله صحیح کړ چې صحیح کوي په جنده
نظر لاسونه شاته د پیغمبر څنګه راتاو کړ او د خپل شی او پورې مګل شروع کړ. نو پیغمبر علیه السلام سوی وی دا مرایه خرصوم دا غلام سو کې اخله هغه مرایه نو ورته خوش طبیعت کوله وی دې خرصوم ته سو کې لري پرځان قیمت خرصوم سوق بیرانه والی اور ته سوی اور دې خدای رسول ګورې ما مخالفه غني کوټه به میومونه که پچا دې خلک په ما سوق سکی ته به واپس کی ما سوق نه تبلای. حضور پاک سے فرمائی وی ٹک تک خلق تا تا کوٹا ہوئی لیکنک عند اللہ لست بکاسر لیکن تا دا خدای پنیز کوٹا نہیں دا خدای پنیز دیر لوی کار انسان. تاسے خوش طبیعتی بنوی ہم صحابہ کرام سرک ہوئی خود اگر خوش طبیعتی کولا چی دروگ با پکینو دا مسلمان تزریر او دا مسلمان اگر سپک قتل با پکینو. خدای پاک حضور پاک لري خشتم مزیدار خوی ورکړ کور کې او با کور کې دنه او د کور نه با یو ځل یو کافر د نبی رسول الله مل مشو او دا کافر څخه باندې راغلی څنګه راغلی نو پیغمبر علیه السلام ورته ته بستر او غیره څه ده د نبی رسول الله بستر بسوخ دا کجورو پوزکې په د پام هغه کافر د شپې پاسې د نبی علیہ السلام پاغه مبارک بستر د پاسه لوی او دسماته وکړ غټ او دسماته هم په لکه یې راغلی او لا او چې ته ترته یې راشو څنګه په تلوار باندې راوړل چې نبی علیہ السلام څنګه وروته او وی قتل نو اوس پاغه پوزکی پاغه بستر د پاسه لوی او دسماته پروت کوټه کې بوئی دی خپشو ډېر زیات دی ګوره دا مانیک بس د میلمستیان ورکړه او د ظلم کړی او نه بیبیانې د نبي علیه السلام په کور کې دي ګورې نه نو چې داسې یو کار زمونږ په کور کې وشي نو خلک ښځې ته وایي دا شنا کار وکړه ښځې ویل دي دپاره لیکن د دواړو جهانو سردار مبارک په خپلو لاسونو د کافر د هغه ګندګۍ څپی شروع کړه په خپلو مبارکو لاسونو کم لاسونه دا غیر سپیه شروع کړ یو بیبي تم نه وایي چې راشه دا سپی وکړه په خپله لګیا شو کافر چې سامان لار او توره یاده شو چې خو توره رانه یېره شو نو بیا راغی او په دې خیال چې دا پیغمبر علیه السلام بني راوتې نو غلې غوندې به توره واله موزم ده چې راغی سنګ کوټې ته ننوت ورتا شو دقه دی چې په پیغمبر اسلام یې نظر ولګېد سترګې یو بل سره مخامخ شو او نبي علیه السلام هغه ګندګي پاک کړي نو که بل سړی وي هماغې تورې ته به یې لاس کړی ورته به یې نیولې وه چې ولېږه چې برابر دی کړم ظالمه ما دل میلمستیا درکړه قدر مې دی وکړه عزت مې دی وکړه او تا بیا په هغه بستر باندې متیار دی وکړه. حضور پاک څه څه فرمایي وی هلکه توره دې یېره شوه او یا دغه لواله یې اړو هغې ورته ونه کړه هغه توره په ځای پرېښوده نبي علیه السلام تاسې نه یې ګورې دا مټې ونیوي صاحب راپاس وی زه خو په دقه بېعزتۍ په نیت راغلم چې دا کومه بېګا وکړه خو دا تا ته چې ګورم او ستا دې کار ته ګورم نو ته راته دروغجن سړی نه ښکاري دروغجن پیغمبر نه ښکاري دا خپل او د سماعت نه پاسو په خپل پاک کړه او اکا وخت کې د پیغمبر علیه السلام پلاس کې خو پلاس کې خو د خدای پاک مسلمان فورن ایمان ورو نو خبره مې دې پورې کوله چې څومره د حدیبیې جهاد چې نبی هم کوم د حدیبیې کوم صلح کړی ده نو هغه سنچي هجري وه د دې قیدې میاشت شي هجري اخر او مکه مکرمه په سن 8 هجری کې رمضان کې فتح شوی دا دغه تقریبا دا 2.5-3 کاله و فرق نو سن 6 هجری کې د مسلمان تعداد تقریبا 1400 او مکه مکرمه چې فتح کیږي نو 10,000 کسان خو صرف جنگ کې شرکت کوي او بیا ورپسې په لسم کال د مسلمان تعداد 1,40,000 ته رسي هم هغه چې د عرفات میدان کې شریک دي. نو علماء لیکي د نبی اسلام د مکې مکرمې 14 کاله زندگی ده او د مدینه منورې د حدیبیې پورې 6 کاله شو نو 6 او 14 نو په 19 کالو کې صرف 1400 کسان مسلمانېږي او په دغه وروستو 3-4 کاله کې 1,40,000 ته تعداد رسي دا ولې وی دغه 19 کاله جنګونو نو کافرانو د مسلمانانو اخلاق نو لیدل وروسته د مسلمانانو اخلاق ولیدل نو دغه غل براتلو بیا مسلمانېږي نو خدای دې مونږ کې د نبی علیه السلام غوندې اخلاق کور کې دننه زموږ څونه بد اخلاق ښځې سره جنګ پلار سره جنګ مور سره جنګ او عایشه صدیقه رضی الله